سلامونه قدرمندو او درنو مینوالو یو زړه لړزونکې واقعه را مخته شوې ده چې عبدالغني په نوم باندې یو سړی را پاسېدلی دی چې هغه خپل درې بچي هم مړه کړي دي او هغه خپله ښځه هم مړه کړې ده چې د ښځې نوم یې سایرا بیبي دی. دا افسوسناکه واقعه چې په علیپور کې را مخته شوې ده. هغو دوستانو د دې پوره واقعه تفصیل تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوو. تاسو موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ چې د ټول هر څه نه خبر شئ او ټول معلومات تاسو ته هم ترلاسه شي چې آیا دغه ظالم انسان دغه ښځه او بچي ولې مړه کړي دي. داسې ویل کېږي چې د دې په کور کې څه جنګ جګړې او نورې څه خبرې منځ کې راغلي دي. نو دا سړی پاسېدلی دی، اول یې خپل درې بچي د ګل په شان درې بچي یې مړه کړي دي او بیا یې خپله ښځه هم مړه کړې ده. د هغې نه بعد چې ځان ته په خپله هم پانسي جوړه کړې ده او په پکي کې ځان راځوړند کړی دی چې په هغه ځای باندې مړ شوی دی. هغو دوستانو دا یو زړه لړزونکې واقعه ده چې دغه ظالم او بدبخته انسان خپل د ګل په شان بچي هم مړه کړل او د هغې نه بعد یې خپله ښځه هم مړه کړه. اوس د دغه هلک مور پلار هم د دې په باره کې ویلي دي چې آیا موږ ته داسې هیڅ پته نشته چې آیا د دغه کار ولې کړی دی او بیا یې خپل ځان هم مړ کړی دی. خو دا یې ویلي دي چې د دې ښځې او خاوند به د ډېر وخت نه په کور کې جنګ جګړې راتللې او د یو بل سره یې جنګونه او شرونه ډېر هم کول. وایي پلار یې وایي چې دا د دې د وجې زما نه کور نه هم بیل شوی دی چې ما به ورته خبرې کولې چې آیا ته په کور کې جنګ شر مه کوه او ښځې سره داسې زیاتی او ظلم مه کوه. وایي چې ښځه به هسې بې ساه وهله هم. هغو دوستانو د هغه پلار وایي چې دا هم اوس پته نه لګي چې دا د پخپله کړي دي او که دا بل چا کړي دي، خو وایي چې داسې ښکارېږي چې دا کوم مړي شوي دي دا د پلار کړي دي، یعنې دغه بچي یې مړه کړي او هغه ښځه یې مړه کړې ده او بیا یې پخپله هم ځان پانسي کړی دی. الله دې د داسې واقعاتو او حالاتو نه مؤمن مسلمان وساتي. دا افسوسناکه واقعه مو غوښتل چې تاسو د دې نه هم خبر شئ، ځکه مو تاسو سره شریکه کړه.